امام ابو حنیفه رحمت الله علیه روخیا اور صابر مصیب انتہائی صابر انسانو یو سړی راغی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دروازه وانه ګستاخان خواره زمانه کې شته کنه څوک د علماو ګستاخی کوي ولې زما وروڼو یاد وساتئ علماو ګستاخي مه کوئ په علماو الله خفه کېږي ولې ځکه د الله دین خلکو ته رسئ زما چې څوک د دې تقریر خدمت کوي او زما د خبرو نو زه به پرې خفه کېږم که نه نو دا خو د پیغمبر مشن عالمانو جمع دی کړی دی عالمان خو د خدای و رسول دین خلکو ته بیانوي نو چې څوک هم علماو پسې سپکوئ د الله سره دشمني کوي د الله د قهر نه ویریږي او د خدای د غضب نه نن په دې سوشل میډیا وغیره ډېر خلک په مولیانو پسې لګیا دي او د پارټۍ د لاسه هلکه پارټي څه شی دی نن ته دې پارټۍ کې سبا به نه نن برې دا لیډر جمدی وي سبا به مړي نو د لیډر د لاسه او د پارټۍ د لاسه سره دین ستنو پسې ظالمه خبرې کوي چې څوک درته د خدای دین ښایسته بچو ته د خدای قرآن او د پیغمبر سنت نو ته ظالم هغوی پسې سپکې وې ته د خدای نه نه یېرېږې الله به د قیامت پر ورځ درته څه وایي چې تا هم دین نه زده که او دي درته ښه نو هغې پسې دې خبرې کولې بیا به څه جواب ورکړې نو سړی ګستاخه او ګستاخه نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته دروازه والا والا راووت ورته ویې یاره یو خبره ته کوم وې څه وی ستا پلار مړ دی وی دې کې څه غرض دی نو وی مور دې کونډه ده وی ما ته بیا را په نکاح نه کړي داسې تاسو ته ووایم چې یو سړی تا ته وایي چې مور را په نکاح که ته به ورسره جل کې ته به خښ ته اوچتی او په دا مازدیګر به یې وایې چې تا خدای تباه که زما مور دا شرمېږي نه چې ته دا خبره کې دا خپله ښځه را په نکاح که ده طلاق ورکړه چې عدت یې تېر شي زه به یې په نکاح کړم جواب یې دغه دی لیکن امام صاحب ډېر هوښیار و امام صاحب ورته وایي بچې دا خو زما مور ده تپوس به دې وکړو نو که نکاح کوله ډېره ښه نو زه خو یې په زور نه شم در نکاح کول او سړی دونه ګستاخ و اړو شرمېده نه وایي ښه ده ورشه تپوس دې وکړه چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کور ته ننوت دا سړی د دروازې مخکې را پرېوته او ساعت یې وته مړ شو امام صاحب ته چا وی سړی دې مړ که وی ما نه دی وجلی وی د ما له څپېړه راکړه زه یې خفه کړم نو الله په ما خفه شو دله یې څپېړه ورکړه علماو پسې بد مه وایه الله په فیصلو کې دیر شته خو ګورې اندیر نشته موقع به درکړي داسې به دې رونیسي داسې چې بیا به د خلاصي په چل نه پوهېږي او ډېر یې رونیول قسم په خدای ډېر خلک هم ولیدل یو سړی و هغه به مولیانو پسې په داسې غم اخته شو چې د کور نه لور یې چا پسې مټۍ ته لاړه نه یې رونه د کوره بار راوتی شي او نه هغه پخپله د کوره بار راوتی شي سترګې چا سره نشي لګولی په شرمونو شرمې دا مه کوئ د دې څیزونو ډېر خطرناکه نتیجه ده یو طالب په لاره روان و داسې غریبات طالب بسته ورسره په غیږ کې وه او باران شوی او خټې وې چقړې وې نو خیال یې نو او یو جنټلمین و سړی و ښځه روان و واده له ښځه یې په ځان سرخی سپیدی مږلې وې جامې قیمتي او سړي هم په ځان باندې نخرې کړې وې روان و دې طالب خیال نه و چې د ډنډ کې خپه کېښوده چې شړق شو په هغه ښځې ټول خټې ور پرېوتې خپه شو خاوند جنټلمین لاس یې اوچت که چې شړق شو نو هغه طالب یې په دا مخ و خدای دې بې خوباته درونچا کې دې شروع کړي دي ګډېږې خوارشې ښځه دې راله ټوله مونږ واده له روان دي د خټو لړله د ښځې مخکې دا سړی ګورې بادره مې برید داسې اوچت یې اوچت د ښځې مخکې ښځې ته ځان ښیي او چې کور ته دننه شي بیا برید لاندې شي بیا ټرت د ښځې مخکې نه شي کولی خو ښځې مخکې بادري طالب غریب په دې مخ و تک سورې که د خدای ظالمه ما خو په قصد نه دي کړې زما خیال چپ ګني برابروم دی ښځې ته وایي ځه چې ځو جامې به بدلې کړو بیا به راوځو طالب روان دی مخکې دی چې ښځه جامې بدلوي دې څه کار له کوټې ته بره وخت دا خاوند جنټلمین بره په نرم پایه وښویده چې کړس شو لاندې را پرېوت دا سټې ولګېد مات شو مړ شو او طالب مخکې روان دی خو نه دی خبر په یو دکان ورغی یو بازار باندې د الوی دکان او الوی به دا قانون چې ړومبې به څوک هم سار راغی د به دکان کولو که نو خیراتي به یې وله الوا ورکول او جامپی به یې ورکول طالب پې ورغی باران دی یخني ده هله طالب راشه دکان مې کولو که یو پلیټ کې ورته الوا هم واچول او جامپی هم ورکړل اوس طالب الوا هم خوري او جامپی هم څکي
چې جام پیمس کې دی کې په خلط خلط په خندا شو دکاندار وتی دا خاندې ولې ما الوا درکړو په او ته ما پورې خاندې وی قسم دې که تا پورې خاندم نو اخر خاندې ولې وی خاندم په دې پورې چې یو خوا سپېړې راکوي د خدای دې کارونو ته حیران یم یو خوا سپېړې راکوي یو بل خوا الواګانې راکوي دیکھیں اگر خدا سڑے چې مړ شو خدا خلکو ته وی بس خاون مې هغه یو طالب په سپېړه والې دی مړ شو ورشه خدای ته وګوره نور غرق نه شو دی به سنبالو خو رضا کې چې خلک راغلل روز دی خمدار الوا ته ناست دی الوا نه ټقو باسي او ګوټو پسې رپی وکای خوشحاله دی هغې وی سړی دی مړکا جنټلمین وی ما کله وجلی دی وی نه تا ورته خیره وکړه نو اندرم پایې نه پرېوت مړ شو وی ما خیره نه ده کړې خو هغه ما له سپېړه راکړه نو زه خو د دین طالب الله په ما خفه شو نو هغه له سپېړه ورکړه عالمانو قدر به کوئ ښه بېعزتي به نه کوئ سپکه به نه وایه عالمانو پس بد به نه وایه د عالم او غلطي خو کېږي ما نه به بلکل کېږي ستانه به هم کېږي نو د قرآن د مخه او د پیغمبر د حدیثو د مخه به هغه برداشت کوو چې دې ما ته د حضور پاک حدیث او سنت ښیي ما د خدای او د رسول په لار ور برابروي او قرآن راته ښیي دا بړه کې سوچ کوئ نو الله به د سره ښه کوي